د ښځو دپاره دا ډېره مهمه ده چې په دې خبره پوه سي که دوی غواړي د دوی مېړه هېڅ وخت به دوی ته خیانت ونه کړي، د بلې جنۍ سره رابطه ونه ساتي او رابطه یې مستحکمه وي، نو دوی باید خپل د مېړه خواهشات پوره کړي او د هغوی سره هغه رقم واوسېږي لکه څه رقم چې هغه غواړي. دا په نړیواله سطحه تایید سوې خبره ده چې باید دا همداسې وسي. که داسې ونه سي نو طبعا خیانت منځته راځي. عموما زموږ ښځې مېړه ته فیشن نه کوي. فیشن هغه وخت کوي چې واده ته ځي، د یو چا کور ته ځي، مېړه ته یې نه کوي، ټوله ورځ خیرنه ګرځي. نو دا هغه څه دي چې رابطه خرابوي. نو کوشش وکړئ داسې ونه اوسېږئ. او په دنیا کې دوه رقمه ښځې دي چې تاسو واده وکړئ، یا به ډېر ثروتمند سئ، ډېره دنیا به لاسته راوړئ، یا به ډېر فقیر سئ. نو د ښځې په انتخاب کې ډېر دقیق واوسېږئ. او یو شی دی که هلک او نجلۍ دواړو ته وایمه، په اول انتخاب کې تاسو ډېر تاکید وکړئ، ځکه چې کوم انتخاب صحیح وکړئ بیا د وروسته پښیمانۍ څخه به خلاص یاست. نو وروسته پښیمانۍ بیا ډېر سخته ده او ژوند درته تریخ کوي. نو په انتخاب کې ډېر دقیق واوسېږئ.